السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی هغه موږ سره په دې ریویو ټیب کې چې کوم موږ سره دا پروټیکټ ګروپ راغلی دی دا به ډیټیل سره ډسکس کوو. فرست موږ سره دلته څه راغلی دی ریسټریکټ ایډیټینګ راغلی څه راغلی دی ریسټریکټ ایډیټینګ دی سمپل زه رالم دلته مې واغشتو ایکوالس ټو رینډ او انټر مې کو صحیح دا موږ سره یو ډاکومنټ رال فور ایگزامپل دا ډاکومنټ موږ سره ډیفینیشن د سری د کمپیوټر دی سمپل کمپیوټر مې ورته واغشتو صحیح ده. اوس چې زه راشم د ریسټریکټ ایډیټینګ باندې کلیک کوم نو موږ سره دغه شان د آپشنز راشي 3 آپشنز راغلل صحیح ده. سمپل زه رالم دلته مې کلیک کو لیمټ فارمیټینګ ټو سلیکشن اف سټایل الکه س لیمټ ټایپ مونږ ولې دغه ورکو سټایلز ورکو نو دلته نه ورکولی شو صحیح شو. دا بلحال ما دلته نه ختم کو دلته رالم ایډیټ ریسټریکشن باندې مې کلیک کو 2 نمبر چې کوم راغلی اوس دلته موږ سره چې کوم دا ریسټریکشن راغلی دی نو دلته وګورو دلته لیکل چې الو اونلی دیس ټایپ اف ایډیټینګ ان دی ډاکومنټ وي هغه دغه پکې ایډ کړه چې مطلب دا ټایپ ایډیټینګ به په دې کې موږ سره کېږي الو وي دغې نه علاوه پکې الو نه وي لکه زه چې دې کې د ټریک چینج موږ سره څه وي الو دي شي را سره صحیح شو. لازم چې کمنټس ته پکې ما سره الو وي لا دې نه علاوه زم چې لکه موږ سره پیلینګ ان فارم د موږ سره سوي الو وي خو نه زم چې صرف دا فارم موږ سره سره راغلی دی دا د صرف ریټ کیږي بل څوک ته سم نه کوي بس صرف ته دا څه کوي ریټ کوي ای سمبل لیکل نو چینج ریډ اونلی صرف په موږ سره دا څه کیږي ریډ کیږي با اوس دا ریډینګ چې ما سره کوم راغلی موږ سره دی کې دغه راغلی دا څوک کولی شي دلته لیکلی دی چې سلیکټ پارت اف دی ډاکومنټ and choose user who are allowed to freely edit them مطلب دا څوک ایډیټ کولی شي مطلب چاله پرمیشن ورکې چاله پرمیشن نه ورکې که زه راشم دلته د ایرو باندې کلیک کوم او سمبل کلیک کوم چې ریموو آل ایډیټینګ پرمیشن فار دیس یوزر ما سره چې کوم دا یوزر دی چې دنه دا ټول پرمیشن ختم شي نو سمپل په دې به کلیک کو بیا به راشو کلیک به کوو څه باندې یس سټارټ باندې زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره به دلته څه راشي یو کوډ به راشي دلته موږ څه ورکو کوډ به ورکو دې فایل له زه رالم کوډ مې ورکو 1 2 3 4 5 او دلته م رالم پاسورډ مې ورکو څه 1 2 3 4 5 صحیح ده سمپل رالم اوکې مې کو دلته نه صحیح ده دا مې ختم کو اوس ما سره دا ډاکومنټ دی که دلته نه زه داسې ختمومې نه ختمیږي را سره ورته وګورئ که دلته پکې زه څه چینج کوم لکه څه رایټینګ کومې نو رایټینګ هم نه کېږي را سره بیخي دا موږ سره څه شو پروټیکټ شو را سره که زه هوم ټیب ته راشم نو دلته نه پکې مونږ دا کمانډ هم په دې نشو اپلای کولی سمپل داسې چې مونږ دې کې چینج هم نشو کولی بیخي به دا موږ سره څه شي پروټیکټ په شي را سره دا وګورئ دا ټول پروټیکټ شو موږ سره صرف دونه کېږي چې دې نه مونږ څه کوپي کولی شو لکه اوس هم چې لکه موږ سره دا یو پیراګراف کوم راغلی دا داسې کوپي کوم رایټ کلیک کوو صرف کوپي والا آپشن پکې ویزیبل دی نور به دې کې موږ سم نشو کولی صحیح ده که نه نو دې ته موږ څه وایو پروټیکټ ډاکومنټ چې مطلب دلته نه موږ څه کولی شو دا پروټیکشن لګولی شو ریسټریکټ ایډیټینګ موږ دلته نه بیا ایزلی لګولی شو صحیح ده زه هم چې دې ډاکومنټ کې څوک چینج نه کوي صرف ته ریټ کوي نو سمپل که راشم دې ریویو ټیب کې موږ وګورو نو داسې ریسټریکټ ایډیټینګ دی را سره اوس که زه یم چې دا ریسټریکټ ایډیټینګ زه آف کوم پې نو سمپل را به شو ریسټریکټ ایډیټینګ باندې به کلیک کو دلته وګورئ لیکلی دی سټاپ پروټیکشن دی سټاپ پروټیکشن باندې کلیک کو دلته تا نه څه غواړي پاسورډ نه غواړي پاسورډ ما څه ورکو 1 2 3 4 5 مې ورکو دلته راشه اوګېږه چې کله اوګېږه مې نو بیا موږ سره دلته سره رالو او خپل نارمل فارم ته رالو که هوم ته راشو اوس پکې چینج کولی شو ځکه چې موږ د پروټیکشن ختم کو ها اوس که زه راشم دلته دې باندې کلیک کوم زه وایم چې لکه ایوری ون دې موږ سره به دې کې چینج کولی شي صحیح ده دلته نه موږ د چینج په دې کولی شي ها او زه وایم چې ما سره په دې کې څه الوډ دي کمنټس پکې الوډ دي صحیح ده دلته رالم یس سټارټ پروټیکټ باندې مې کلیک کو او را به شو 1 2 3 پاسورډ مې ورکو دلته مې څه ورکو 1 2 3 مې ورکو راشه اوکې که دلته اوس موږ دلته وګورو نو دلته موږ سره هم دا پروټیکشن شو ایډ شو را سره خو که زه راشم دلته کلیک کم که نه او راش کلیک کو انزرټ کې څه باندې په کمنټس باندې نو دلته کو ګورو موږ ته کمنټس الو کړي دي که نه نو کمنټس دلته نه لګولی شو وخت موږ سره شو هلته ورته موږ هغه پروټیکشن کې وي چې لکه کمنټس پکې ته الاوډ کا صحیح ده نو دلته نه دا کمنټ دې څه کوي لګي خو که نه زه یم چې دا کمنټ نه علاوه بل څه کار به کوم نو بیا موږ نشو کولی که هوم ته زه راشم نو دو مکه هایلایټ دي صرف کمنټس پکې الو دي ځکه چې هلته ورته موږ دا سلیکشن اخیستی دی که بیا سټاپ پروټیکشن باندې کلیک کو پاسورډ ورکو 1 2 3 او راشو دلته نه اوکې کو صحیح ده نو بیا موږ سره داسې راځي که دغې نه علاوه زه یم چې لکه موږ سره په دې کې څه راغلي ټریک چینج راغلی وي ټریک چینج پکې یو کس کول غواړي نو هغه هم دلته نه موږ ایډ کولی شو صحیح ده او که نه یو کس وایي چې موږ سره دی صرف ریټ کوي نو نو چینج ریټ اونلی باندې بیا کلیک کو
صحیح ده کنه. نو دا موږ سره راغلی دی ریسټریکټ ایډیټینګ ګروپ راغلی. ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا موږ چې کوم دا ویو ټیب راغلی دا به ډسکس کوو. والسلام.